د بریا یا کامیابۍ لاس اصول. اتم اصل: خپل ځان ومنئ. که مو خپل ځان وپېژندئ نو د نړۍ نور خلک به مو هم وپېژني. زموږ خالق موږ ټول جلا جلا پیدا کړي یو. تاسو چې د ځان په اړه کوم ډول فکر کوئ هغه ستاسو لپاره د ډېر اهمیت وړ دی او له همدې فکر څخه اندازه لګولی سئ چې تاسو ته مو د خپل ځان اهمیت څومره دی او څومره په خپل ځان ډاډه یاست. موږ د نورو خلکو په پرتله پر خپل ځان ځانګړی نظر ساتو. د خپل ځان قدر کول نه یوازې یوه حتمي خبره ده بلکې د بریا د ترلاسه کولو او خوشحالۍ لپاره هم اړین فکټور ګڼل کیږي. دا باید ومنو چې هیڅوک تر هغې نسي کامیابه کیدای تر څو چې د خپل نفس عزت ورسره نه وي او پر خپلو وړتیاو باور ونه لري. که مو د خپل ځان قدر ونه کړ هیڅکله به د خپلو کړنو عزت هم ونه سئ کړای. د ځان د عزت کولو څخه موخه دا نه ده چې پر خپلو وړتیاو کبر وکړو او یا هم نورو خلکو ته په سپکه سترګه وګورو، بلکې موخه ترې دا ده چې تاسې څنګه یاست نور خلک هم همداسې دي. هغوی چې بریا ترلاسه کړي تاسې هم بریا ترلاسه کولی سئ. دا هم باید ووایو چې کبرجن شخص په حقیقت کې د خپل ځان قدر نه کوي. د ځان د قدر کولو یوه بله معنا دا هم ده چې تاسې د خپل ځان په حقیقت پوه سئ او د هغه قدر وپېژنئ. تاسې باید په خپل ځان پوره باور ولرئ او په دې هم پوه سئ چې تاسې د یو ځانګړي شخصیت درلودونکي یاست. د خپل ځان د قدر کولو تر ټولو غوره طریقه دا ده چې تاسې څه ډول یاست هماغسې خپل ځان قبول کړئ او دا باور ولرئ چې تاسې هم یو ځانګړی شخصیت لرئ. خپل ځان مو په خپله جوړ کړئ. کله چې تاسې خپل ځان د نورو په مرسته جوړوئ او یا د نورو خلکو لارې تعقیبوئ نو دا داسې معنا لري لکه تاسې چې په خپله شتون نه لرئ او په دې کار کې هیڅکله تر بریا هم نسئ رسېدلی. یو باورمند شخص هیڅکله د خپله عیبه ویره نه کوي بلکې د خپل باور په مرسته یې له منځه وړي او ځان ترې ژغوري. داسې شخص په ورته ډول د نورو خلکو ځانګړنې هم پېژندلی سي او د اړتیا په بنا یې د سمونې فکر هم کولی سي. داسې فکر وکړئ چې تاسې یوې سترې غونډې ته وینا کوئ خو کومه وینا چې کوئ هغه درته بل چا لیکلې ده. تاسې یوازې د کاغذ له مخه د جملو تکرار کوئ. که چیرې له وینا وروسته کوم څوک درڅخه په همدې خپله وینا کې پوښتنې پیل کړي نو ستاسې غبرګون به په دې وخت کې څه وي؟ حتما به د هغو پوښتنو جوابولو ته خفه سئ او ډار به احساس کړئ ځکه چې دا وینا تاسې نه ده لیکلې نو ځکه خو یې په اړه د نورو خلکو پوښتنې هم نسئ جوابولی. د دې برعکس که مو د یوې سترې غونډې لپاره وینا په خپله لیکلې وي او له وینا وروسته درڅخه کوم څوک پوښتنې وکړي نو تاسې به په ډاډه زړه د هغه پوښتنې جواب کړی سئ او دا ځکه چې وینا مو خپله لیکلې ده. نو له دې خبرو دا جوتیږي چې که خپل ځان مو منلی وي په هیڅ کار کې به درته خنډونه نه رامنځته کیږي او د بریا په لورې به کوټلي ګامونه پورته کړئ. لاندې ټکي مو په ذهن کې کښېنوئ. اول: د ځان په اړه تل مثبت فکر او کردار اختیار کړئ. هیڅ وخت کبر مه کوئ او د خپل ځان په اړه یو خوندور خیال برابرول زده کړئ. دوهم: د ځان د قدر کولو څخه موخه د خپل ذات د رښتینولۍ څخه خبراوی دی. دریم: تاسو چې په حقیقت کې کوم څه نه یاست هیڅکله د خپل ځان په اړه د هغه د جوړولو هڅه مه کوئ. دا کار تاسو ته خوښي نسي درکولی بلکې ډېر مو غمجنولی سي. څلورم: بهرنۍ پیاوړتیاوې هیڅکله داخلي اړتیاوې نسي پوره کولی. کله چې تاسې خپل ځان نه وي منلی نو له نورو خو یا بیخي تمه مه لرئ. پنځم: د ځان خوښونې او ځان غوښتنې څخه وتښتئ. نهم اصل: منظم اوسئ. د بریا یا کامیابۍ نهم اصل دا دی چې په خپل ژوند کې به منظموالی راوړئ او د خپلو ژمنو درناوی به کوئ. له نظم پرته هره بریا بې معنا ده. که چیرې تاسې په خپل ځان واک نه لرئ نو دا خو بیخي ناممکنه ده چې پر نورو دې واکمن سئ. د ځان د سمون لپاره نظم اساسي فکټور دی. تاسې خپل ځان د نورو په پرتله ډېر ښه پېژنئ او په دې هم پوهیږئ چې په تاسې کې د کوم شي کمبود دی او په تړاو یې څه باید ترسره کړئ. کوم په ژوند کې نظم نه وي راوستلی نو هیڅکله به خپل منزل ته ونه رسېږئ. په ژوند کې د نظم د نه شتون له امله ډېرو خلکو ځانونو ته د بریا په لارو کې خنډونه رامنځته کړي دي. همدا لامل دی چې بریا ورته د خوب په څېر ښکاري او دا هم امکان نه لري چې بریا دې ترلاسه هم کړي. د هر کار د ترسره کولو لپاره یو وخت وي او که هغه تاسې په خپل وخت کې ترسره نه کړ
نو زیان یې هم په خپله تاسو ته راوړي. نظم دی چې ژوند ته مو یو ځانګړی ترتیب رابخښي. باید دا هم ووایو چې بې ډیسپلینه خلک زموږ تر ټولو سخت دښمنان دي. کوم خلک چې بریا ته رسېدلي هغوی ټولو له خپلو کارونو سره ډېره مینه کړې ده او د همدې مینې په وجه خو انسان له خپلو کارونو څخه ستړی کېږي هم نه. باید ووایو چې زموږ کارونه زموږ د ژوند په څیر دي. که موږ د خپل ځان او د خپلو کارونو درناوی وکړ نو فکرونه مو هم د دوی پر خوا اوړي او موږ ته نظم هم رابخښلی سي. څېړنې ښیي چې کومو کوچنیانو د کوچنیوالي په دوره کې د نظم او ډیسپلین خیال ساتلی وي نو دا د هغوی په راتلونکي ژوند کې هم ډېر اغېزمن رول ادا کولی سي او دا هر څه د دې لامل ګرځي چې هغو موخو ته چې دوی ورته رسېدل غواړي ژر ورسېدلی سي. یو وخت دوه بزګران وه. دواړو په یو وخت کې په خپله ځمکه کې کرونده وکړه. کله چې د کروندې د خړوبولو وخت راغی اوبه کمې سوې په داسې حال کې چې د باران د ورېدلو وخت هم نه و. دواړه بزګران ډېر خفه وو. اسمان ته به یې لاسونه پورته کول او د باران غوښتنه به یې کوله خو بیا هم باران نه کېدی. یوه بزګر پرېکړه وکړه چې څا وکیني. په همدې توګه به نوموړي بزګر او ورسره زامن به یې هر سهار وختي تلل او ماښام ناوخته به کور ته بیرته ستنېدل چې په دې موده کې به یې د څا کیندلو لپاره کار کاوه. خو له بلې خوا دوهم بزګر هماغسې لاسونه لپه کړي وو او د باران د ورېدلو په ارمان ناست وو او نور حرکات یې نه کاوه. ډېر ژر لومړی بزګر د څا په کیندنه کې بریالی سو او خپلې ټولې کروندې ته یې د څا د اوبو څخه اوبه ورکړلې. خو دوهم بزګر د باران په تمه خپلې ټولې کروندې له لاسه ورکړې. دلته اوس دا پوښتنه راولاړېږي چې آیا لومړی بزګر بختي و او که خپل بخت یې خپله جوړ کړ؟ دا باید ومنو چې خالق زموږ سره مرسته کوي خو لومړی به په بدو شرایطو کې موږ د مثبت بدلون هڅه ضرور کوو. دا په یاد ولرئ چې ستاسې ژوند یوازې ستاسې دی او تاسې یې ښه لوبغاړي یاست. تاسې د خپل ژوند اتلان یاست او ستاسو څخه پرته ستاسو ژوند هیڅوک هم په ښه ډول نسي تنظیمولی. هر څونه ژر چې د خپل ژوند مسؤلیت ومنئ هغومره ژر به بریا ته ورسیږئ. که مو راتلونکی ښه کول غواړئ نو خپل حالت مو په مثبت بدلون سره تنظیم کړئ. ویلیام جی براین وایي تقدیر د کومې اتفاقي پیښې نوم نه دی بلکې ستاسې د ټاکنې نوم دی. دا کوم داسې شی نه دی چې تاسې انتظار وکړئ بلکې د ترلاسه کولو شی دی. دا لاندې ټکي مو په ذهن کې کښېنوئ. اول، تر هغې به په ژوند کې هیڅ ترلاسه نه کړئ تر کومه چې تاسې خپل کارونه په خپل وخت سرته ونه رسوئ. دوهم، تاسې ته ستاسې د کارونو د ښه ترسروي لپاره د نظم او ډیسپلین بیخي ډېره اړتیا ده. دریم، د نظم سره کولی شئ چې خپل منزلي مقصود وټاکئ. څلورم، تاسو ته د ځان درناوی کول او خپلو کارونو ته په وخت ادامه ورکول ډېر اړین دي. لسم اصل، خپل خیالونه په حقیقتونه واړوئ. د بریا د سفر په وروستي اصل کې تاسې د یو داسې لارې په اړه خبرې کوئ کوم چې په پیژندلو او عملي کولو سره به یې حتما د خپلو موخو د مثبتې پایلې ننداره وکړئ او هم پکښې ډېرې اسانتیاوې هم ترلاسه کولی شئ. کوم څه چې زموږ په اذهانو کې جوړیږي هغه ټول خیالونه دي. که د دې خیالونو سره خپل احساسات او دقت یو ځای کړو نو یو ډېر قوي شی به لاسته ځینې راسي چې بیا به د دې قوت په موږ خپلو خیالونو ته د عمل جامې هم ورغوستلی سو. ډېری ارواپوهان په دې عقیده دي چې په رښتینې معنا سره خیالونه زموږ په ژوند کې یو نایابه تغییر او نوښت رامنځته کولی سي. داسې خلک هم شته چې په خپلو ورځنیو چارو کې د خیالونو په مټ په خپل ژوند کې غوره بدلون راوړي. د دې احساس څخه پرته هغوی طاقت هم کاروي خو دا هم باید ووایو چې د دې طاقت کارونه هغوی په شعوري ډول سره کوي. په نړۍ کې ډېر بریالي خلک په شعوري یا هم په غیر شعوري ډول په خپلو اذهانو کې یو خیال کوي چې وروسته یې په تدریجي توګه په یو ستر حقیقت اړوي. زه غواړم دلته یو مثال درته ذکر کړم. که موږ په یو کوچني کور کې اوسېږو او د ځان لپاره د یو ښه او غټ کور غوښتنه هم کوو
په داسې حال کې چې موږ د ښه کور د ترلاسه کولو لپاره ډېر امکانات هم په لاس کې نه لرو، نو دلته اوس اړتیا ده چې موږ په دې تړاو خپل فکر بدل کړو، او هغه داسې چې خپل ځانونه په یو ستر او ښکلي کور کې ووینو. په دې وخت کې باید دې ته ونه ګورو چې څومره امکانات په لاس کې لرو. امکان لري چې یو ورځ به مو دا خیالونه په حقیقت بدل سي. ستاسو د فکر وړتیا تاسو ته د هغه څه په درکولو کې مرسته کوي چې تاسو ورپسې ګرځئ او غوښتنه یې کوئ. نیپولن چې یو مشهور لیکوال و، هم یې خیالونو ته د یو لوی قوت نوم ورکړی دی. ده به ویل چې خیالونه هغه پیاوړی ځواک دی چې تاسې هغه ځای ته رسوي چې تاسې ورته له دې وړاندې بیخي تللي نه یاست. د هنري فورډ په بریا کې هم د هغه د باور او خیالونو لرلو لوی لاس دی. والټ ډزني وویل که مې په خپلو خیالونو کې ډزني لینډ نه وای راوړی، زما هیواد به د ځمکې پر مخ ځای نه لرلی. د بیل ګیټس کمپنۍ چې هر څه تولید کړي، لومړی د هغه تولید په اړه خیال او تصور کړی او بیا په کار لاس پورې کړی. لاندې څو ټکي په یاد ولرئ، حتما به مو په راتلونکي کې په کار راسي. اول، له خیال کولو څخه وړاندې په داسې یو ارام ځای کې کښېنئ چې هلته ستاسې د مزاحمت لپاره هیڅ نه وي. دوهم، له وجوده مستړیا وباسئ او ژورې ساګانې واخلئ. دریم، کوم څه چې غواړئ ترلاسه یې کړئ د هغه یو روڼ انځور خپل ذهن ته راوړئ. څلورم، د خیال په اوږدو کې خپل 5 حسونه وکاروئ. پنځم، د خیال په اوږدو کې هغه څه چې ترلاسه کول یې غواړئ ورته وګورئ او احساس یې کړئ. شپږم، دا تمرین په ورځ کې 2 ځله وکړئ. اووم، د خیال کولو په وخت کې مثبت فکر وکړئ. اتم، د خیال کولو څخه پرته هم منفي افکارو ته په ذهن کې ځای مه ورکوئ. که د ورځې په اوږدو کې درته ذهن ته منفي افکار راځي، هغه هم په مثبتو افکارو بدل کړئ. د پای خبره، زه خوشحاله یم چې تاسې زما سره دا کوچنی سفر یو ځای وکړ. زه دا هیله هم لرم چې د دې کتاب له اورېدلو وروسته به تاسې په خپل ژوند کې ډېر مثبت بدلونونه هم راوړئ. د دې کتاب له اورېدلو وروسته به زه تاسو ټولو ته دعا کوم چې تاسې ټول دې خپلو موخو ته ورسېږئ او ژوند مو د بریا پر لوري ولاړ شه. پای.